بلا وخت شو لاليه زړه مې تنګ دی زما ذات کې د تیارې او رڼا جنگ دی یو سړی پکې ټوپک په لاس ولاړ دی دا تصویر څومره ښایسته دی خو بدرنګ دی سلامونه خوږو ستړي مه شئ امیر بېقرار یم او ډېره موده پس د عاجز صاحب خواله راغلی یم د مصروفیاتو په وجه عاجز صاحب په کلي نو فارغه نو بس خدای دغه ناستې را جوړ کړو غوښتل مې چې ستاسو دپاره ترې څه ناڅه ریکارډ کړم نو راسره اوسئ ښه او د کوم ځای نه پروګرامونه ګورئ عاجز صاحب دا دې م راته ووایي که نه چې مونږ لکه د کوم ځای نه ګورو دا وضاحت ځکه ضروري چې پښتانه ډېر خواره واره پراته دي ډېر خواره او هغه د رزق دانې یې ډېرې شیندلې شوي دي الله یې دغه پښتانه راټول کړي او الله دې په یو ځای باندې کړي نو بلکل د امیر بېقرار دغه غوښتنه پوره کړې او کوم ځای نه ګورئ نو مونږ ته تاسو کمنټ کې ووایئ او نو بس په دې چې هر څه نه راځي ځکه چې دوی ستاسو کمنټونو سره نور څه نه مونږ ته پته مو لګي زمونږ حوصله افزایي مو شي او کمنټونو سره ویډیو مخکې دي څومره چې خلک ګڼ کمنټونو وکړي که نه نو دومره ګڼو ملګرو ته ورسي او لکه دا داسې ده چې دا خلکه چې کوم دي دا نه شي یوازې امیر بېقرار نور چې څومره ملګري کوي نو دا ستاسو لپاره ریکارډ کوي که تاسو د دنیا په هر ګوټ کې که مسافر یې او که په خپل وطن یې دا ویډیو خو به تاسو ګورئ نو دا محنت دوی ستاسو لپاره کوي نو تاسو له بیا د موجودګۍ احساس ورکړئ بلکل په بلې چغې کړي قارغان پته د دې نه لګي ستا د راتلو راته قربان پته د دې نه لګي او د کوټې هر ګوټ کې مو څاڅکو د دشکې ایښي وي زموږ په کور کې د باران پته د دې نه لګي په پنسل جوړه کې ګوډۍ ورلوالی جوړې کړي پنسل جوړه کې ګوډۍ ورلوالی جوړې کړي ما ته د لوڼو د ارمان پته د دې نه لګي ډېر ښه یاره دا بیا ووایه په پنسل جوړه کړي ګوډۍ ورلوالی جوړې کړي ما ته د لوڼو د ارمان پته د دې نه لګي او په تود ماښام سوړ نغرۍ د روټۍ ټپ نه خیږي زموږ په کور کې د خفګان پته د دې نه لګي د ظالمانو مخکې حق خبره نشي کوي د ظالمانو مخکې حق خبره نشي کوي ما ته د خلکو د ایمان پته د دې نه لګي او هر سړی وایي چې عجیز زموږ په زړونو کې دی زما جوړ ډېر د دښمنان پته د دې نه لګي چې خفه پې درنه خپل پردي یاران دي د دې ګټې مثالونه د تاوان دي چې خفه پې درنه خپل پردي یاران دي د دې ګټې مثالونه د تاوان دي او زه د ډېرو خلکو زړونو کې اوسېږم زما دلته په زرګونو دښمنان دي او د کافر نه مسلمان ځکه په شا ځي نه ملک جهاد لځي او نه مولا ځي ډېر ښه یاره د کافر نه مسلمان ځکه په شا ځي نه ملک جهاد لځي او نه مولا ځي او د ډالر ګټې د نورو خلکو رسي مال او سر که پکې ځي هغه زما ځي د ډالر ګټې د نورو خلکو رسي مال او سر که پکې ځي هغه زما ځي جوړ له خاورو یو او خاورو له بدرومو بعضې خلک دومره ولې په اواز دي جوړ له خاورو یو او خاورو له بدرومو بعضې خلک دومره ولې په اواز دي او خپلې ماشومې شان سحرې ته جاړي څوک زما شان آینې ته جاړي دا خو په ژوند باندې چا نه پېژنده ولې یې خلک جنازې ته جاړي ډېر ښه یاره د پښتنې معاشرې د المیه عکاسي ده دا خو په ژوند باندې چا نه پېژنده ولې یې خلک جنازې ته جاړي څو به له برېتو قربانېږي نتکې پېغلې به څو پورې جرګې ته جاړي څو به له برېتو قربانېږي نتکې پېغلې به څو پورې جرګې ته جاړي تاسو له کومو خلکو امن غواړئ هغوی خو خپله امریکې ته جاړي وا یاره تاسو له کومو خلکو امن غواړئ ډېر ښه شعر دی هغوی خو خپله امریکې ته جاړي بیا ووایه یاره تاسو له کومو خلکو امن غواړئ هغوی خو خپله امریکې ته جاړي غربت وخلې ستا بېوس عاجز د لرګي ماتې دروازې ته جاړي او وخلې هجر د اشنا مړ دی یو لیونی دی په سارا مړ دی وهلې هجر د اشنا مړ یو لیونی دی په سارا مړ دی
د کفنونو دوکانونه بند دي چېرته بېڅوکه غریب بیا مړ دی د کفنونو دوکانونه بند دي چېرته بېڅوکه غریب بیا مړ دی او باران ورېږي د کفنونو دوکانونه بند دي چېرته بېڅوکه غریب بیا مړ دی په دې اختر کې جامې نه غواړمه په دې اختر کې مې بابا مړ دی په دې اختر کې جامې نه غواړمه په دې اختر کې مې بابا مړ دی هر خوا خور تکه توره تیاره څوک په طلب کې د رڼا مړ دی د کفن غم ترې نه ویستلې ده ستا عجیز څومره وارخطا مړ دی او تاسو چې چېرته زمرود ایښي دي هلته مونږ غوښې د وجود ایښي دي جومات ته نه راځي له یارې نه څوک په مسلو کې چا بارود ایښي دي د یار همارې سترګې سره ننګي د تماکو لاندې چاود ایښي دي سره ننګي د تماکو لاندې چاود ایښي دي همارې سترګې او سره ننګي د یار همارې سترګې او سره ننګي د تماکو لاندې چاود ایښي دي او د ستمونو شمار یې نه دی معلوم خو کرمونه یې محدود ایښي دي چې پښتانه څوک قتلوي عجیزه مونږ پې نومونه د نمرود ایښي دي ډېره مننه امیر وروره ښایست له د ګوتو یو غمې له خدایه غواړم د لوڼو د سیالۍ لپاره زوی له خدایه غواړم ښایست له د ګوتو یو غمې له خدایه غواړم د لوڼو د سیالۍ لپاره زوی له خدایه غواړم او چې خپلو مېلمنو له پرې د زړه غوښې پخېږم یو ښکلې شانداران او نغرۍ له خدایه غواړم خیالونه چې ټول د باچاهان بابا په شان وي د ژبې پرمختګ له یو سړی له خدایه غواړم مونږ ولې د یو بل په نصیب نه شولو یارانو دی ما له خدایه غواړي او زه دی له خدایه غواړم عجیزه نفرتونه فسادونه دې ورک شي د مینې محبت نه ډک زړګې له خدایه غواړم که خونخوره ده د وحشت جوسه دلیل لرم پرېښې مې نه ده د الفت کیسه دلیل لرم د تورې تیپې ډارونکې د سبا خیالونه د تورې تیپې ډارونکې د سبا خیالونه ادم غنم او د جنت کیسه دلیل لرم ډېر ښکلی د چا په سترګو کې چې ووینم پریشانې اوښکې شي مې د سترګو نه ملګرو را روانې اوښکې او د خوش قسمته خلکو هره یوه دا قیمتي مونږ بدقسمته یو زمونږ د ارزانې اوښکې په دروازه کې څوک ولاړه د سلګۍ اورم ما ته به ګرانه زندګي کې د چا ګرانې اوښکې ما سره ناسته د شلېدلې پوزه کې قبلوې ولې به نه تویوم تا پسې نادانې اوښکې په څه سبب باندې تویېږو د عاجز له سترګو په مخ مې کله کله ودرېږي حیرانې اوښکې چې څنګه و هغه شان پاتې نه دی هغه جانان مې جانان پاتې ډېر ښه د بېننګۍ ګیله یې وکړم چاته هېڅوک مې دلته درمان پاتې ډېر ښه زما صفا قاتله ډېر هوښیار دی لاس دې زما په ګریوان پاتې ډېر ښه بیا ووایې زما صفا قاتله ډېر هوښیار وي لاس دې زما په ګریوان پاتې نه دی ستا بېروحۍ مې خپو نه ځمکه راښکه بره په سر مې اسمان پاتې نه ډېر ښه یار ستا بېروحۍ مې خپو نه ځمکه راښکه بره په سر مې اسمان پاتې نه دی د زړه له برمه شوم ګزاره مې را د ویر جړا راکې توان پاتې ډېر ښه یاره چې خوشحالۍ مې په ارمان راځي چې کله به وي زما چې غېږې له جانان راځي چې کله به وي او شپې د ایثار شه په ما ګرانه درته سوال کومه بیا خو چې دغسې باران راځي چې کله به وي او یوې سوالګرې په ژړا خپلو بچو ته ویل چاوې په دې لاره یو خان راځي چې کله به وي او د وخت مغول رانه قبضه د یار په حسن کړې دور چې بیا د خوشحال خان راځي چې کله به وي او عجیزه دلته خلک هره شپه کونترې وژني دلته چې امن او امان راځي چې کله به وي د وخت په سترګو کې وحشت که د بلا تصویر دی له درده ډک دی د بېګا که د سبا تصویر ډېر ښه چې دا زمونږ نظرونه حسن نه پېژني
کاپوټه مو ځان ته ایښې ده ښکلا ته شي وا ډېر ښه